تا د رباب د پاسه لیکلي چې راهد ملنګ او فیسبوک ته لارې چې کوم دی هغوی راته راهد ارماني دی فیسبوک پاڼه مې راهد ارماني کړې ده. نو ملنګ هم یو ارماني هم دا په یو وخت پاڼه څنګه کېدی شي؟ ګرانو کتونکو، چېرته چې د غرونو ذکر کېږي، چېرته چې د نښترو ذکر کېږي او بیا په دې یخ موسم کې د اورو ذکر کېږي، نو د ساحل صاحب دا کلام به هر چا ته په ذکر کېږي چې د پاسه واورې ورېدې، غرونو لمبې کولې، ما او جانان چې د یو بل سره وعدې کولې. راهد وایي چې زه هم د کلام تاسو ته زمزمه کوم، نو ورځو پې یار په یار پسې مړ شوی چرتن دی در نزان پسې رکیږي کله کله او ښکاري یار مرور نه دی خاطره مسکیږي کلا کلا او لپاسه واورې ورېدې او غرونو لمبې کولې او لپاسه واورې ورېدې غرونو لمبې کولې ما و جانان چې د یو بل بهر
لمبي کولې موجانان چې د یو بل سره وادي کولې موجانان چې د یو بل سره وادي کولې. ډیر زبردست راحت صاحب خوشاله اوسئ. ډیره مهرباني.